په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه روانه ده او د وژلې شوو کسانو شمیره لا هم دوام لري، نړیواله ټولنه په زیاتیدونکې توګه د اوربند لپاره فشار اچوي. خو دا نه ده څرګنده چې څوک به بالاخره د غزې او د هلته میشتو 2.2 میلیونو خلکو کنټرول واخلي. It doesn't seem to me that there is even consensus. دا ماته نه ښکاري چې حتی د متحده ایالاتو، اسرایلو، سیمه ییزو عربي هیوادونو او نړیوالو ترمنځ په دې اړه کوم اتفاق شته چې د جګړې وروسته غزې سره څه وکړي؟ څوک به پر غزه واکمن وي؟ د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي دي هغه غواړي چې پیاوړې فلسطینی اداره د غزې کنټرول په لاس کې ولري. خو د ټول پوښتنو له مخې 90 سلنه فلسطینیان د فلسطینی ادارې د 80 کلن مشر محمود عباس مشري نه غواړي. په لویدیځه غاړه کې واکمنه فلسطینی اداره فاسده او غیر موثره ګڼل کیږي او ویل کیږي چې پر غزې د حکومت کولو توان نه لري. خو د فلسطینی ادارې ځینې چارواکي وایي چې غزې ته بیرته تللو لپاره چمتو ده. 14 کاله پخوا د خونړۍ کودتا وروسته حماس فلسطینی اداره د غزې نه شړلې وه. انا بلا تردد اقول طبعا زه وایم چې دا د فلسطین د ازادۍ د سازمان حق دی او د فلسطینی ادارې حق دی چې د غزې تړانګې ته بیرته ورشي. آیا زه موزمبیق ته ځم؟ زه خپل وطن او خلکو ته ځم او که حتی تباه شوي هم دي، خو زما مسؤلیت دی چې دا باید د هر اړخیز سیاسي لید په چوکاټ کې وي او سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ولري. د فلسطیني چارو شنونکي وایي چې له تیرو پارلیماني ټاکنو 19 کاله وروسته فلسطینیان باید ډیر وړ مشرتابه وټاکي چې وکړي شي دوی متحد کړي. تاسو وینئ نړیواله ټولنه د یوې ادارې په لټه کې ده چې د حکومتولۍ د تخنیکي کچې لکه روغتیا او تعلیم په اړه پوهه ولري. خو دا هغه اصلي هدف نه ترسره کوي او هغه دا چې فلسطینیان یو مشروع مشرتابه غواړي. دوی داسې رهبري غواړي چې د دوی لپاره وکالت وکړي، حتی که تاسو د ډیپلوماسۍ په کچه هم غواړئ. او دا هغه څه دي چې د جګړې نه وروسته وضع په اړه په دې بحثونو کې په بشپړه توګه ورک دي. مصر په دې وروستو کې د 2 اونو اوربند سره په 3 پړاوونو کې د سولې وړاندیز ورکړی. وړاندیز کې د 40 اسرایلو برمته شوو خوشي کول، بیا په فلسطین کې د تخنیکی حکومت جوړښت چې ټاکنې وکړي او بالاخره د اوربند په بدل کې د ټولو اسرایلی یرغمل شوو خوشي کول، د ټولو فلسطینی بندیانو ازادي او په بشپړه توګه له غزې څخه د اسرایلیانو وتل شامل دي. د مصر دا وړاندیز حماس ژوندی ساتي چې د اسرایلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو په وار ویلي چې د منلو وړ نه دی. ځینې اسرایلی شنونکي وایي چې د حماس له منځه وړل ممکنه نه ده. حماس تر ټولو لومړی یوه مفکوره ده او حماس به ورک نشي، حتی که د حماس په زرګونو ترهګر او سیاسي مشران د جګړې په جریان کې ووژل شي. دوی بلا هم په غزه او البته په نورو سیمو لکه لویدیځه غاړه کې لسګونه زره ملاتړي ولري. نتنیاهو ټینګار کوي چې نه حماس او نه هم فلسطینی اداره د غزې پر راتلونکي واکمنۍ کې رول لوبولی شي، خو هغه د سیمې د راتلونکي لپاره پلان نه دی وړاندې کړی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.